سلام، وخت مو بخیر. په ما راړوم د نن ورځې مهمه وروستۍ خبرونو ته. د افغانستان بانک لومړی مرستیال صدیق الله خالد په مشرۍ د سوداګریزو پانګونې له ټولنې او رئیسانو سره په ناسته کې له نغدي څخه د ډیجیټل برېښنا تادیاتونو پراخوالی، په عامه پروژه کې د سوداګریزو پانګونې د پانګونې پراختیا او د پروسس په ساده کولو خبرې شوي دي. خالد په عامه پروژه کې د سوداګریزو پانګونو پر پانګونې ټینګار کړی او له سوداګریزو پانګونو یې غوښتي چې په بهرنیو هیوادونو کې د پانګونې سکتور په برخه کې پانګونه کمه کړي، ترڅو له دې لارې په کور دننه عامه پروژو کې د پانګونې ته زمینه برابره شي. په تېره اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 170,000 ټنه انتقالات ترسره شوي. ټولګټو چارې وزارت ویلي چې تېره اونۍ کې د حیرتان، عنقنې او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 170,626 مټریک ټنه لیږدول شوي دي. په یاده توکو کې 360 ټنه توکي صادر شوي دي. دغه وزارت وایي دوی د هرې ورځې په تېرېدو سره په خپلو چارو کې د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅې کوي او موخه یې دا ده چې د هېواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف ویلي چې په تېره میاشت کې په افغانستان کې 1.2 میلیونه ماشومان د سخت خوارځواکۍ لپاره معاینه شوي دي. له دې ډلې څخه نږدې 33,000 ماشومانو درملنه ترلاسه کړې، خو لا هم 850,000 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف ویلي د نومبر په لومړۍ کې د هېواد په شمال کې 4.3 درجې زلزلې پر زیانمنونکو ټولنو اغېزه وه او ورسره هممهاله د ماشومانو د غذایي وضعیت د څېړنې او درملنې پراخ کمپاین هم ترسره شوی. یونیسف له نړیوالو همکارانو د ماشومانو د روغتیايي او ژغورنې لپاره اضافي مرستې غوښتنه کړې ده. په تېره یوه اونۍ کې د کابل په ورودي دروازه او ښار کې 1,310 بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکي موټر درول شوي دي. کورنۍ چارې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په درول شویو وسایطو کې 120 موټر د کابل ښار دننه د تلاشۍ په ځایونو کې متوقف شوي او د پولیسو ښارګوټو ته لیږدول شوي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې پاتې 1,183 موټرونه په ولایاتو پورې تړاو درلود چې د کابل ښار ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې او بیرته خپلو ولایتونو ته ګرځول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ایران حکومت ته د لاریون کوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالو کارولو په اړه خبرداری ورکړی. نوموړي پرون په الوتکه کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي که ایران د خلکو وژنه پیل کړي د امریکا له سخت غبرګون سره به مخ شي. ټرمپ دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په ایران کې لاریونونه 9 ورځې ته غځېدلي دي. او وروستی خبر مو هم د خیبر پښتونخوا په لکي مروت بنو سیمو کې 4 پاکستاني پولیس وژل شوي دي. پاکستاني رسنیو په راپور کې د لکي مروت د پولیسو د ویان له قوله راغلي چې ناپېژانده وسلوال د دې سیمې په اسرای نورنګ ښار کې د 3 ترافیک پولیس وژل شوي دي. د راپور له مخې یاد وسلوال له پیښې وروسته له سیمې وتلي. دغه راز په راپور کې د بنو پولیسو له قوله راغلي چې د بنو په امندان سیمه کې د ناپېژانده وسلوالو یو پولیس په ډزو وژل شوی دی. قدرمن اورېدونکو خبرنامه هم دومره و. تر بیا ښې چارې.